او دلته ډېر لاټینیان الله دې نست و نابود کړي، خدای دې تباه و برباد کړي. لاټین چې څنګه تباه دي الله دې نور هم تباه کړي. دغه نشنلیان لګیا دي، یو د دیر یو کس دی او شاه خالد نومې دی، او په دې فیسبوک باندې روزانه وایي زه دي وایي صرف د افغانستان جهاد ته نه، وایي څوک هم چې د یو ملک نه بل ملک ته ځي زه ورته دهشتګرد یم، نو په دم ښځه طلاقه ده او مرتد دی. دا خنزیر هم د اسلام نه وتلی دی. سید الکائنات صلی الله علیه وسلم چې کله آل ته ځي، حوازن ته ځي، کله طائف ته ځي، حوازن ته جهاد لږي دا بل ملک ته نه دی تللی. سید الکائنات چې کله روم ته ځي دا په بل ملک کې حمله نه ده کړې، خو دا ځکه دې نومونه چې اقوام متحده د دې د خدایي نظام په چارټر کې دا لیکلي دي چې یو ملک به بل ملک خلاف جنگ نه کوي، نو دې د اقوام متحده نظام مني او د رب العالمین نظام نه مني. د سید المجاهدین او امام المجاهدین نبی السیف نبی الملحمه هغې طریقې کار نه مني، نو دا خنزیران دې سوځي. څو ویډیوګانې په جوماتونو کې ورکړي دي، وایي یاره دا ګوره د افغانستان فسادګر، وایي دل له چندې غونډې دي له چندې مو ورکوئ. دا پی ډي ایم والا نه دی، پی ډي ایم دی که څه شی دی، منظور پښتین والا چې د لر او بر ناره لګوي، د تعصب ناره لګوي، تعصب، او دا اسلام کې نشته. خدای دې دین نامراد او ناکامه کړي. او آل ته چې د امریکایانو غلامانو سره کینی او د هغې سره د هغې مړو ته شمې بلې او دعاګانې ورته کوي. یاد ساتئ ګورئ زمونږ جهاد د کفر خلاف دی. چا خلاف دی؟ د کفر خلاف زمونږ جهاد دی. کافر سره که پاکستانی مسلمان په صف کې ودرېدو، که افغانۍ ورسره ودرېدو، او که د حرم شریف امام ورسره ودرېدو، د ده قتل داسې روا دی څنګه چې د کافر روا دی. دا یاد ساته، اسلام کې دا شیونه نشته دی. خو مونږه یو ځای کې جهاد کوو او چې مونځ فرض شي بیا چې کوم جومات کې هم کې کوه، ٹھیک د محلي په جومات کې بهتر دی. خو که ستا په محله کې د دین داسې فایده چې هغه نشته، په بله محله کې شته، بیا بله محلې ته تللی شي. په خبره فی دا اعتراض فی لاټینیان تاسو هلته ولې ځئ؟ مونږ هلته ځکه ځو، هلته اجتماعیت دی، زمونږ مرکز او امیران هلته دي، هلته به تر هغې جنګېږو چې اسلامي نظام الله پاک راولي، او بیا چې هغه امیران مونږ په کوم ځمکه باندې ورخوشي کوي، په سمندر هم ورخوشي کوي، په اوچ هم ورخوشي کوي، په لمدم ورخوشي کوي. انشاءالله انشاءالله د هر څه نه به تېرېږو، الله اسلامي نظام به راولي انشاءالله. نو دوی دې سوځي او زړه دې شوي، دې ته مې دا پیغام دی. یو لګیا دی څه شی دی، یو خنزیر دی، وزیر تعلیم دی، د نوم اخیستلم د مقدس مقام کې بابر دی که څه شی دی، بابک. نو بابک تم هغه تم برنال لګېده، ډاکټر صاحب برنالونه پیدا کړي. دې نشنلیان له یو برنال ورکړي ښه چې کله دې باندې خارق راځي او لږ سوځي راسوځي، نو دې ته لږ ټوپ موپ لګوئ چې سوځي نه د اسلامي نظام نه. نو هر بیان کې به دې لګي مونږ د عدم تشدد لارې اختیارو. عدم تشدد دې ته وایي چې جهاد به نه کړي، جهاد په اسلام کې نشته. نو مونږ که څوک جهاد ته تشدد وایي، دا تشدد الله کړی دی. الله چې کله د بدر میدان ته فرشتې را لېږلي، فرشتو ویل یا الله موږ خو جنګ نه دی کړی، کافران به په کوم ځای وو. خدای ورته د تشدد ټریننګ ورکوي. فضربوا فوق الاعناق واضربوا منهم كل بنان. اے فرشتو د دې سټ ووایي، سټ د طرف نه حلال کوي او د دې هر بند بند ووایي. دغه تشدد مسجد نبوي کې سید الکائنات صحابو ته ښودلی دی. سید الکائنات موجود دی، صحابه غشولي. سید الکائنات ورته فرمایي ارمو فإن اباکم رامیا. ولې غشي شابي چل زده کوي، مسجد نبوي کې چل زده کوي، نښې ولې مسجد نبوي کې. اوس به خلک وایي مسجد او مدرسه کې ټوپک څه کوي، دا خو د مدرسې کار دی. نښې به مجاهدین او طالبان مدرسه کې سیده کوي، که د جومات کې سیده کړي، دې باندې الله پاک دې ته د سلو شهیدانو اجر ورکوي. څونه ځکه دا سنت اوس مړ شوی دی. او دا داسې سنت دی، په دې به اعتراض نه کوئ. لږ د خپل پیغمبر سیرت نه خبر شي، اسلام نه ځان ته اسلام نه نه خبر، نه اعتراضونه کې کوه که نه. زه به انشاءالله مسجد کې هم دا دعوت ورکوم، مدرسه کې به هم دا دعوت ورکوم. اول به انشاءالله امارت اسلامي نظام به انشاءالله افغانستان کې راولو، او افغانستان نه به خورېږي انشاءالله. تر هغې به دا رواني چې بیت المقدس باندې د لا اله الا الله محمد رسول الله جنډې به لګي انشاءالله. لګو به انشاءالله ټول دې نظام کې به شرکیو که نه به مال جان اولاد به قربانو که نه به قربانو. الله یې موږ تاسو ټول قبول کړي.